دا زما د یادو خبره ښه جي زمونږ په دې ټولو حجرو کې به اکثر د بروز سپلای خلکو جوړولې او بیا به یې پخپو کولې او هغه به چې غره تل او کني په دې کلي کې به پیاده ګرځېده دغسې ښه جي ښه بربنډې خپې به ګرځېده ته پوه شو که نه او جي سپلای مپلای به نه وه او که وه به جوړ دغه د بروزې به وه ښه جي بیا اواز وشو چې بهي هغه ته سرمن راغلی د سرمنې سپلای په دې پیسو غرکې کې جنګیاران ښه جي ښه بیزو خرکې کې بیزو خرکې ښه جي ښه نو هغه د اومې سرمنې سپلای اومې سرمنې د هغه صفا کړی وي خو وا به اومه ښه جي سرمنې هغه د دې نه سر جي مخکې وي او که نه دې نه وروسته دې نه وروسته ښه جي ښه ښه نو هغې کې بیا دا مصیبت و چې هغه به د سپو تختولې ښه جي ښه لکه سرمن و نو سپو بیا تختوله او سرمن و نو هغه به نو دا په کټ کې چې به سړی سملاستېده که نه او جي نو دا د سر ته دا دوه کټپې چې کومې دي هغه بیا د یوې لاندې کړه او بله د بلې لاندې ښه جي د کټونو د کټپو لاندې سپلی ښه جي ښه نو بس هغه محفوظې وي ښه جي ښه هغه که په هغه ځای به یې خوړه نو سړی به پرې ایښېده او راایښېدو به خوړی به هم نه شو تختوي به یې نه شو که نه سپې خو چې ولې خو به یې شو سر جي اکثر چې سپې سیزو دغه لکه په ځای نه خوري وړي او یې لرې کنه د دې سره ماته دا مې یو دغه دغه شي چې دا سپي مې وږي وو او جي او لږه تنده ډېره وه ښه جي نو سپو وایي چې د نایي نه ګوډې وتښتوه ښه جي نو هغه پسې منډه کړه ښه جي او سپی خو ډېر تیز وي او جي ډېر تیز یا نو بس په خوله کې نیولې وه منډه یې ترې واله ښه جي نو ده چې لاندې نه کړه که نه ښه جي نو ورته یې اواز ورکړه چې خورې دی که نه دننه پکې چړي ها لکه خورې به کنه دنده پکې چړي دي پوه شوې ښه جي بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو دا پخه سرمن راووته ښه جي نو بیا غږ وشو چې بهي په دغه کې چې کوم دی په بیزو خرکي کې پخې سرمنې سپلی راووتې ښه جي او خلک جوړی ښه جي سر جي دا به کال داسې یاداشو کې به دي چې لکه دغه کال خو مې نه دی یاد خو ښه جي. لکه زه ښه پوهېدم ښه جي ښه خبره یادې دي راته ښه جي ښه نو اواز وشو نو ما خپله چې کوم دی ها زما مېرنې ماما و ښه جي نو هغه زمونږ کره راغې او زما مېره مور چې کومه وه هغه خور وه خپله ښه جي خو هغه به دواړو ته خویندې وې ښه جي زما مور ته مې وایي ښه جي نو هغې ورله د زما نه یو کال مشر و ښه جي که شپږ میاشتې و زما بل ورور و مېرنې ښه جي ښه او هغه د هغه خپل خوری و نو هغې هغه ورته چېرته کیسه کړې وه چې یاره خرکي ته روان یم ښه جي او بلا ناپونه راله د زنانو راکړه د وړو او جي چې دې له سپلی جوړې کړه ښه جي نو هغې وایي چې زما زوی له هم جوړې کړه نو دغه مونږ بیا لویګاڼي وو ښه جي او دغه دی دا نو زما مور ورته وی چې هغه بار راوته او جي زمونږ د کوره ښه جي نو زما مور اواز ورکوي پلاني یاره وروې دا ته څه ده د څه شي ناپ ته ویې وړو ښه جي د دې دغه نه د پلانی نه ښه جي هغه وی دا د دې زوی له هم سپلی جوړو ښه جي نو هغه ورته وی راشه زما د زوی نه هم ناپ وهلکه ښه جي ښه هغه له هم جوړې کړه او جي نو هغې هغه ورته وی ښه نو بس د هغه په خپه پورې او په غټه ګوته پورې چا په دې پوه کړی ښه جي چې داسې به ناپ والې نو که نه ښه جي او هغې له بیا ځان له غوټې ورکړې وې قسمه قسم که نه چې دا د پلاني دا د پلاني دوه درې ناپونه وه سره که ښه نه جي ښه نو هغه په دې غوټو به یې پېژنده سستې غوټې بیا چاله او یو تار به خو غوټې به ورکولې مختلف غوټې چې به یې ورکولې چې یاره دا وپېژنم که ښه نه جي ښه دا پلانې رنګ تار دی دا د بړستنو تار دی دا پلانې دی په کور کې به دا تارونه زنانه او ستنې ساتلې ښه جي ښه نو هغه زما ماما چې کوم دی نو چې هغه په کوڅه راوتو ښه جي او نو بیا راواپس شو زما مور ته یې وی چې خوره د تور رنګ سپلی ورله جوړې کړمه که د سور ښه جي که نه او جي نو هغې ورته وی چې یاره ستا چې کوم خوښ و او جي کوم رنګ د خوښ شو دواړه ټیک دي دي په رنګونو لا نه پوهېږي خو لکه او ماشومان دي خو دومره ده چې ماشومان لکه دي خو چې
دغه یې خپې برابرې پټي. که نه او ځکه جی چې همزولي دي او جی نو بیا لاړو نو بیا را واپس شو وی د کروڼ ورله جوړې کم که د برون ها کروڑ او برون پکې لګا دا دوه قسمه سرمنې خجی وې ها که ها نه ها سرمنې وي د سرمنو نو نومونه. هغې ورته ویل وروره زه کروڼ څه پېژنم او زه برون څه پېژنم او جی خو هغه چې تا کمې خوښې کړې هغلته بیا ته وګورې خجی او چې کمې ښه درته ښکاره شو خجی که نه کومه سرمن درته ښه ښکاره شو چې د هغې نه ورله جوړې کړه صحیح. هغه ورته ویل ټیک دا خبرې ما ته یاد دي دغه وخت دا پورې سوال لکه جواب او جی او بالکل دا ما ته یاد دي خجی نو د هغې سره ورو ورو بیا خلکو هغه سپلی شروع کړې خو د چا به وس نه کېده د سپلیوالان چې ډېرې ارزانې وې خجی ته پوه شوې که نه په نرخ خو یې راته پوره نه دی معلوم خو ښه کافي ارزانې وې خو هغه هم په حقیقت کې ګرانې وې او وینه د چا سره پیسې ځکه چې 1 روپۍ به چې کوم دی دا په مونږ په 4 ګېډي چې اتیانو ته ویوړه د خجی لرګو جی نو 1 روپۍ به هم ترې را جوړه کړه زمونږ مشرانو که او نه جی یا چې په کوم کور کې به زلمي و هغې به هغه شی کوو نو ته ما ته دا ووایه چې یو ورځ سړی ځي غره ته او جی او بلې ورځ یې وړي اتیانو ته او په 4 انې ګېډې خرڅوي په اتیانو کې په 4 انې دغه وخت خجی 4 انې هم ډېر شو او سرجي اتیانو ته خلکو لګ لرګي ولې هلته صرف ټالو بل ځای ونه که څه وجه وه هغه بازار و خجی ښه لوی بازار و د هندوانو بازار د هندوانو بازار و خجی ښه د هندوان دوکانونه اکثر د هندوانو خجی پښتنو دوکانونه نه کول صحیح که د لوږې په مال کې علم نه به یې کول خجی نو بس هغې کې به اکثر چې به چا ته ضرورت شو د دغه دا مټایانې نه وې خجی ښه او امرسې وې خجی ښه چې د امرسو ضرورت پشه چاته کوئی دن مویدن یا څه پروګرام به و او جی نو د هغه ځای نه به یې راوړې خجی ته پوه شوې نو زیاتې نه زیاتې د روپۍ د 2 به چې دغه راوړې امرسې جو هغه به ټول کار به پې کېده خجی چا له نیمه ورکړې و چا له څلورمه برخه ورکړې چا له پوره ورکړې خجی ښه دغسې یو کیسه وه خجی ښه ډېره زیاته غریبي وه دا فصلونه چې به وشو نو بس نو دا د بروزو سپلی مونږه د غره ته خجی او پټي ته د یوې دپاره خجی ښه ها او جی هغې به خامخا ځان له جوړولې خجی نو هغې به پکې ډېر وخت کېده او اوس وخت ځای هغه به وکړه خجی ښه بل دا ده چې هغې به لکه دې سړي اوس دا پړی غړلی دی نو او جی واغې واغې غړلی دی که او جی هغې به ښه مضبوط پړی دغه کوم او جی ښکلې بروز به ورته معلومه و چې دا کلک هم ده او جی د دې دپاره کومه پخه شوې ده خجی ښه بیخي شنه نه ده که نه سور رنګ به یې اړولی و که او جی نه نو هغه به لکه پخه شوې هم وه خجی نو د هغې نه به یې سپلی اکثر جوړول یو په هر کور کې به بروز وه پرته به وه نغده به پرته وه او جی هغه سنبالوله به یې ساړوي ته نه اچوله او جی بروز به یې دې کیسې له سنبالوله نو په کور کې به خامخا یو ځل غوندې یو به یې ځوړل کړی وه په هغې کې به دا سامانونه پراته وو دا بروز به هم پکې پرته وه خجی ښه پوه شوې او که جی نه نو هغې نه به یې دا بیاس ته به یې ترې جوړوله د کوهي دپاره د دې بروزې نه د بروزې نه خجی ښه او که د کوهي دپاره به هم بیا د دې بروزې نه بروزې نه به یې جوړوله خجی او نور شیونه خو به ونه سرجي نه ځکه خو چې لکه که سڼ مڼ وو نو هغه به ګران وو صحیح سوتلی او سڼ او داسې دا شی به ګران وو او جی نو هغې به په دې څه لګېدله او جی نو دا به چې زنانه و کوهي له ځان سره وړه که نه خجی نو هغه به ډېرې ورځې کېده خجی او په دې به اوبه اچولې چې دا دغه یې دا مضبوطه او یې لمدی نو لمدی نو پسته به یې او که نه ریجي به نه او په دې به اوبه راخېجولې که نه سرجي د کوهي نه اوبه که نه خجی بوقه به ښه یې ښه تړلې وه او جی او بس اوبه به او سرجي زموږ په دې کلي کې هم کوهي دغسې و لکه څنګه چې لوی کوهي و که نه دا خجي ډاک ته چې سړی ځي خجی ښه دا کوهي و که نه ښه لوی کوهي دغه ځای کې چې دی دا اوس ټول د ټول کلي کوهي و خجی ښه ښه د بر کلیم او د کوز کلیم او د دې دلبار نه به خلک خجی دغه لوی کوهي ښه دا کوڅې په ډکې روانې وې د زنانو خجی ښه سهار او ماښام سهار او ماښام او اوبه به یې ډېرې په قلاره استعمالولې ته پوه شو که او جی
نو دا کیسې به دغسې روانې وي. نو هغه سپلی چې بیا رالې ښه جي نو دی ورو ورو ختمولې. ښه جي ښه بیا په قسمونو سپلی راووتې چې یاره دا مضبوطې سپلی او دا فلاني او بیا زمونږ په کلو کې چمیاران پیدا شو. ښه جي ښه دا کسبونه یې شروع کړل. ښه جي نو ستا چې به د څرمنې سپلی به دغه شو وبشلېده ته او جي ډېر استادان خو نه او نو بالکل او نو چې سزا یې به یې وشلېده نو بس چمیاله به یې ویوړه. صحیح نو هغه به پې میخونه وواله ټیک او یا به پې هغه کونډه باندې چې کوم دی ګنډ وکړو. ښه جي ښه دا خره چې به مړه شو هغې به اکثر د دې نه څرمن ایسته دا به یې وچ کړ ښه د خرونه به یې څرمن ایسته و څرمن او دې نه به یې بیا تسمې ایستې په دې به یې هغه څپلی ګنډلې ښه جي هغه به ډېره مضبوطه وه صحیح د خر هغه څرمن. لکه سرجي دا یو نوي اضافه وشو غالبا دا علم ډېرو خلکو ته به نه وي که نه او که او جي نو او نور بس دا ټینګل میخونه وو بس دا به یې پې وایله ښه جي په غوټه او په څه او په څه که او جي او په دغه به یې لږ غټ میخ وو په دا روغ موږ کې چې کوم تلې به او جي ورته که نه نو هغې ته به ربړ مبړ څه شی وو هغه سپلو ته بیا غټ غټ ټیرونه واله سپلی راووتې دا غټ هغه به ډېرې غټې وې. جي په دې درګۍ کې بیا دغه جوړ شو چمیاران را پیدا شو. او جي ته پوه شوې چمیاران چېرته وو؟ سرجي هسې یو خبره کومه لکه دنیا سیستم خو نوی دی کورونه نوي جوړېږي شیونه نوي نوي ایجاد کېږي که نه قسم قسم ګران ګران نو اصل خبره کوم چې ساحل صاحب ولې زړو شیونو ته خوشحالېږي مینه ورسره کوي مینه لري لپاره ورته نه خوشحالېږو چې هغه مو خوښ دي جی مونږ به ته د دې دپاره خوشحالېږو چې دا زمونږ د ژوند برخې دي ژوند برخې وي دا مونږ ته خپله زندګي په ګوته کوي صحیح دا که نه دا زمونږ تاریخ دی که تاریخ دا کیسې د دې قالدرې نه بعد زما دا یو نګور د قالدرې ده هغې راوړې وې خو زما د بچو ورک کړې ښه جي هغه هم دقسې ډېرې مزېدارې نه وې ښه جي خو بیا هم سپلی وې نو د هغې په ذهن کې دا و چې یاره دا سپلی دې خوښوي او جي نو هغې د ځان سره راوړې وې ما په دغه کمره کې ایښې صحیح خو دا زما په خیال چې زه دا په دغه کې ګوتی کې په سپینه ګوتی کې هغه کومه که نه او جي او بری ځوړندو نو هغه به دغه نه هم بچي د دې هوا او دوړو نه